چې پای کې زموږ زیات تر نوجوانان ډېر زیات مبتلا شوي دي. زموږ په معاشره کې د سود هغه کنسپټ ختم شوی دی چې آیا دا سود دا یو شیز دی، دا حلال او حرام هم داسې وي، په دې پیسو کې هم داسې حلال وي او دا حرام هم وي. نن سبا نوجوان لګیا دي صرف پیسو پسې پاتې دي چې په هره لارې چې موږ پیسې وګټو. خدای دې کړي هغه دې حرام ولې نه وي، خو بس موږ ته پیسې پکار دي چې صرف پیسې ګټو. او زیاتره نوجوانان په دې کې مبتلا شوي دي. مختلف ایپونه راوړي دي، په هغې کې 1xBet ایپ دی، داسې نور ایپونه دي، کرپټو کرنسي ټریډینګ دی. دا مکمل سود دی، حرام دی او جواري ده. زیاتره نوجوانان زموږ کرپټو کرنسي ټریډینګ کوي. په پاکستان کې چې څومره دارالفتاګانې دي، د پاکستان تمام دارالفتاګانو دا متفقه فتوا ده چې کرپټو کرنسي ټریډینګ دا حرام دی. په هغې کې بیا فیوچر ټریډینګ دی، سپورټ ټریډینګ دی، مارجن ټریډینګ، دا څومره ټریډینګونه چې دي. په دې کې فیوچر ټریډینګ د سره په اسلام کې کنسپټ نشته چې فیوچر ټریډینګ هم داسې شیز وي. مستقبل ټریډینګ سړی څنګه په حال کې کوي؟ نو فیوچر ټریډینګ چې څومره دا په اسلام کې مکمل حرام دی. بیا مارجن ټریډینګ هم په اسلام کې د سره کنسپټ نشته چې مارجن ټریډینګ څه شی دی، دا مکمل حرام دی. په دې باندې علماء کرامو متفقه فتوا موجود ده. الحمدلله زموږ پاکستان کې د ډاکټر عثماني صاحب متکي ایکسپرټیز دی، اسلامیک بینکینګ یې متعارف کړی دی. نو هغه د کرپټو کرنسي په اړه باندې هغه ونه پوهېږي چې دا صحیح دی که صحیح نه دی. صرف سپورټ ټریډینګ چې په کرپټو کرنسي کې سپورټ ټریډینګ دی، په هغې کې صرف د جواز فتوا موجود ده. هغه هم داسې تمام علماء کرامو پرې فتوا نه ده ورکړې، خو صرف یو څو مفتیان دي چې هغې په دې باندې فتوا ورکړې چې او دا د دې پکې جواز شته، او د هغې کنسپټ هم دا جوړېږي چې او دا دې کې ټریډینګ کېدی شي. خو د دې نه علاوه که فیوچر ټریډینګ دی، که مارجن ټریډینګ دی، دا مکمل حرام دی. دې سره په اسلام کې کنسپټ نشته. نو موږ ته پکار دي چې د خپلو بچو د خیال ساتو چې یاره هغوی په دې موبایل کې څه کوي لګیا دي. د دنیا ایپونه راوتي دي، څوک پکې شرطونه لګوي. آیا تاسو په خپله ووایئ په شرطونو باندې پیسې ګټل دا حلال دي که حرام دي؟ او زموږ نن سبا هر نوجوان ماشومان دي هغوی په دې کې لګیا دي. نو موږ ته پکار دي چې د خپلو بچو نګراني وکړو چې آیا زموږ د زوی سره موبایل علما نشته دی، آیا دوی په دې کې څه کوي؟ دوی خو په سود کې مبتلا نه وي، په دومره کم عمرۍ کې دوی په سود کې خو مبتلا نه دی. موږ سره هېڅ احساس نشته چې زموږ زوی په موبایل کې څه کوي، که هغه پکې سود کوي او بار څه کوي، خو بس پیسې ګټي لګیا دی. نو په خپلو بچو باندې لکه نګراني وکړي چې آیا زما دا زوی په موبایل کې کوي څه. نو زموږ نوجوانان په دغه شیز کې مبتلا شوي دي. والدینو ته پکار ده چې د خپلو بچو موبایل وګوري چې په دې کې کوم ایپونه دې استعمالوي. آیا دغه ایپونو کې خو نه دي مبتلا، بیا وروسته به خفګان نه دا ښیي چې اول نه چې که دی په هغې باندې نګراني وشي. نو الله پاک دې موږ هم توفیق راکړي دا کومې خبرې مې چې وکړې، او تاسو سره به الله د عمل کولو توفیق درکړي.